محترم ورور محمد نبی صاحب د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وایي ډوډۍ چې وخورم ادب دی استفراغ کوم خوا مې راګرځي په دې باندې اودس ماتیږي که یا؟ محترم وروره که دې په ډکه خوله باندې استفراغ وکړي نو اودس دې مات دی، او که په ډکه خوله باندې نه و لږ دې یو وار وګرځاوه نو په دې باندې اودس نه ماتیږي. محترم ورور راشد صاحب د پکتیکا ولایت اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وایي که سړی مسجد ته په داسې حال کې ورورسېږي چې جومات ولاړي او د ده لستوڼي پورته یي، تازه یې اودس کړی، په امام پسې اقتدا وکړي ځکه رکعت ځینې تېرېږي، نو آیا وروسته بیا لستوڼي کښته کړي که په دغه حال پرېږدي؟ محترمه وروره لستوڼي دې نه کښته کوي، ځکه په لستوڼو کښته کېدلو کې عملي کثیر ممکن راسي، او دلته د دوو مشکلاتو سره دی مخ سو. یو دا دی چې د چا لستوڼي پورته یي لمونځ مکروه دی، او که لستوڼي کښته کوي په لمانځه کې باندې اخته یي، که لږ په اخته سو خو لمونځ مکروه کېږي، که ډېر په اخته سو لمونځ فاسدېږي. نو فقهای کرام فرمایي من ابتلا ببلیتین فلیختر اهونهما، وایي څوک چې د دوو مشکلاتو په مابینځ کې راګیر سو هغه اسانه مشکل ته دې مخه کړي. نو په دغو دوو مشکلاتو کې اسانه مشکل دا دی چې لستوڼي دې دا شخص نه راکښته کوي بلکې دغسې دې پرېږدي. هذا ما ظهر لي لعل عند غيري أحسن من هذا والله أعلم بالصواب.